السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې. دوستانو نن ډېر اهم ویډیو دا باید ملګرو سره شیر کړئ او د هر کور ضرورت ده. داسې موذي مرض چې نن سبا په عموما توګه باندې سلو کې تقریبا 90% خلک همدې رنځ باندې اخته وي، خو بیچارهګان پریشانه وي، په خپل علایم او مرض نه پوهیږي. اولین یورو ایسټ چې کوم موږ د جوړو دردو لامل ګرځيږي، یورو ایسټ لپاره مکمل علاج تاسو ته خیمه او هر سړی یورو ایسټ چې څوک لري ا بیچاره ټول عمر دوايانې استعمالوي، پریشان حاله وي، نو د هغه لپاره مکمل ما تاسو ته علاج زه درته نن خیم. او د شیشیز باندې علاج داسې هغه په نن سبا موسم دی او دومره ارزانه بیه باندې سیالته کې سلاد کې استعمالولی سي او مکمل علاج ده که د الله رضای. دوم بواسیر، هغه بواسیر چې کوم ورونه خويندې په باري وادو کې دي او دوا ته ضرورت یعنی کې لاسرسی نشي لرلی، بوټي ورته نه پیدا کیږي، هغه ته یو شیز خیم، هغې سره بواسیر مکمل علاجي. خوني بواسیر چې د چا وینه په ډکو امتیازو کې راځي او دریږي نه، د هغه لپاره یو صرف درته خیمه جز انشاءالله دا کتلی سي د مولۍ نه هم دا جوړیږي، مغه جز د مولۍ نه تیاریږي. دا کتلی سي سپینه مولۍ نن سبا هر چیرته میلاویږي، دا بواسیر لپاره مکمل علاج ده. هغه خويندې ورونه چې دوا ته لاسرسی نشي لرلی یا دوايانې پې اثر نه کوي یا د دوايانو نه ډارېږي چې دا ضرر نه لري، نو دا مولۍ د بواسیر او د یوروک ایسټ چې کوم یورو ایسټ د چا زیات وي هغه لپاره، او بل جګر د چا ضعیفه لاسونه پښې سوځي، جګر یې ورم کړی یا ډاکټر ته چې تاسو جګر ایچ ډي بي ټي زیاته ده، ګرمي یعنی کې حد نه زیوا سوی د جګر، د هغه لپاره دا مکمل کار کوي. ملګرو در سره شیر کې چې دوستان را پوره سي، تاسو ته مکمل ایزار د خیمه انشاءالله یو جز دی. راځم هغه ورونه خويندې ښځینه یا نارینه یا ماشوم چې بواسیر لري، خوني وینه ترې راځي، دوايانې کړي او اثر پې نه کوي، مثال ډکو امتیازو کې مخکې یا وروسته زیاته وینه راځي او داسې چې کېدي چې دوايانو ته لاسرسی نه لري، بیچارهګان یا بېوزله دي، غریبان دي، په څو نور شرایطو باندې مثال دوا ته لاسرسی نه، دا مولۍ به راواخلي. دا تاسو کتلی سئ سپینه مولۍ د نن سبا دې سیزن وي، دې مولۍ دا پوستکی بره پوستکی به ترې راواخلي، دا په چاړه باندې داسې اوت راشي، دا پوستکي به یې ټول ترې اوت راشي، شپږ یا اته یا لس مولۍ به پیدا کړي، دا پوستکي به یې ټول واړوئ، دې مولۍ دا پوستکي هم چې واړول دا به لمر ته واچوئ، دا پوستکي پاک شي، تالي کې به یې دغسې کېدي نو لمر ته به یې واچوئ. لمر ته هم چې واچول 2-3 ورځو کې دا وچیږي، بس څومره دا د مولیو پوستکی وزن وي همدومره پکې چیني یا بوره صحیح ده دا به پکې واچوي. د مولیو وزن که مثال د پوستکو 50 ګرامه وي نو 50 ګرامه به دې کې بوره واچوئ. که څوک شکر لري بیا د بوره نه اچي، او که شکر نه لري نو بیا دې پکې بوره واچي. د مولیو پوستکی او بوره هم وزن یعنی کې چینی واخلئ، دا به دواړه پاوډر کې بالکل د وړو په شان دي. یوه کاچوغه سهار یوه ماښام یو ګیلاس ګرم اوبو سره په نهاره په درېیمه ورځ باندې د بواسیرو وینه درئ یا کلمو کې څه زخم وي هغه وجې نه تاسو نه مثال وینه یې خراج کوي، د هغه لپاره دا مکمل علاج ده که د الله رضا. دا هغه خویندې ورونه چې په وټساپ باندې ډېر غوښتونکي اوس هلته دوايانو ته موږ لاسرسی نسو لرلی، خوني بواسیر باندې اخته یو یا د کلمو زخمونه دي، مثال موږ ډاکټرانو ته نسو ورتللی یا اجزاوې زیاتې، دا مولۍ یعنی که تاسو یوه دانه دې پوستکی شپږ 2 مولۍ واخلئ، اته خیر د ارزانه دې مولیو پوستکي به راواخلئ، وچ به یې کوئ چې څومره د مولیو پوستکو وزن یي هغومره بوره یا چیني پکې مکس کوئ، پاوډر یې کوئ ګرینډر جوسر مشین باندې، نو دا به یوه کاچوغه سهار ماښام یو ګیلاس ګرم اوبو سره ملګرو شیر بټنې ته هم لږ لاس واروئ، شیر یې کوئ. زه هر علاج تاسو د الله رضا لپاره خیم چې داسې علاج چې هغه بې پیسو وي، هیڅ دوا ته ډاکټر ته ضرورت نه چې تاسو په خپله وکړئ، او بې داسې چې اثر لري او بې ضرره وي، ضرر هیڅ پکې نه وي. نو دا د بواسیرو بل چې څوک یوروک ایسټ لري لکه جوړو دردونه ورته پیدا کېږي، اصل کې چې د جوړو درد پیدا کېږي دا رقم میکروب دی په وینه کې، ایسټ یورو ایسټ ورته وایي، هغه سیوا چې هغه سره هډوکو باندې بعض اوقات زنګ غوندې راځي، بعض اوقات هډوکی د میکروب په وجې نه وده نه کوي، جوړونه یې ورځ په ورځ ضعیفه کېږي. نو هغه ته راځم دا مولۍ اوبو یې به دې مولۍ به سهار کې اوبه وباسئ، نو سهار کې څوک چې یوروک ایسټ لري د جوړو مثال ټیسټ چې کړی هغه ته بیا ټول اندازه کېږي. دې نه علاوه چې ګرده کې څوک ورم لري، ګردو کرټینین بلډ یورت هم استعمالیږي. دې نه علاوه چې چا جګر مثال ګرمي پیدا کړي وي او لاسونه پښې سوځي حد نه زیات، د هغه لپاره یورو ایسټ لپاره او د مثانې انفیکشن لپاره هم دا کار کوي. دا یعنې کې یخه ده، دې مولۍ اوبه به وباسئ، دا سپینه مولۍ دې مو اوبه چې وباسلې سهار غرمه ماښام
تقریبا 15 کاچوغې دا مستخوري چې کومه کاچوغه سټیل والا دا 15 کاچوغې سهار 15 ماښام 15 غرمه نهره باندې دا تاسو استعمالوئ د یورو ایسډ پوره د اخراج کې تاسو امتیاز له ذریعه باسي جګر کې تاسو کوم میکروبي ګرمي هم دا ختمي لاسونو پخې چا سوځي هغه د میکروب وجنه او جګر ګرمي پیدا کړي لاسو پخې څنې سوځي اکثر سعودي دوبۍ کې د ورونو سوځي چلته خوراک فارمي چرګاټه غوښه یا داسې غذاوي چې چټپټه سره مرچ مسالې هغه لپاره دا سره زر دي کې د چا لاسو پخې سوځي نه یورو ایسډ لریم نه بیان دا استعمال کوي تاسو جګر د ضعیفوالي نه دا بچي نو 15 کاچوغې سهار غرمه ماښام په نهاره خوري چا خوني بواسیر وي د بواسیر لپاره دې پوستکی واخلئ څومره چې وچوی سي ملګرو شیر بټنه در سره پریس کوي چې نور ملګرو ته مو رسیږي دا سیده ایدی په یعنی کې 50 ګرام او 100 ګرام او د مولۍ پوستکی به صرف اخلي دا برابر ځکه چې ډېر ملګري بیا نه پوهېږي دا مولۍ دا منځ کې ګودی نه صرف دا پوستکی به سپین ترې واړوئ 100 ګرام واړو 200 ګرام واړو 50 ګرام واړو دا به وچ کړي سوري د یا لمر ته چې وچ سو همدومره به پکې بوره یا چینی مکس کړي بس چې پاوډر هم کړه دواړه یوه کاچوغه سهار او ماښام یو ګیلاس ګرم اوبو سره په نهره دا تاسو خوني بواسیر یا هم کلمونه وینه ځي یا هغه خویندې چې په علاج تړي سوي او دوی مثال د بواسیر وینه نه درېږي انشاءالله دا یې درې که د الله رضا دوم جګر چا ورم پیدا کړی میکروب وي انا علاوه چې مثال لاسو پښې هم سوځېږي یا ګردو کې تاسو پوهېږئ چې ما په ګردو کې میکروب دي کریټینین بلډ یوریا دا شیزونه دي پاس سیل پکې دي نو دا تاسو سهار د مولۍ اوبه 15 کاچوغې نه شپږ کاچوغه پورې هم چیکای سي هیڅ مشکل نه لري او که ډېر ملګري په کاچوغه نه پوهېږي بیا دا وړکی د چې کپ سي دا پیاله سي دې درېیمه حصه دې درېیمه حصه هم تاسو سهار غرمه ماښام استعمالولی سي هغه کسان د پیاله کې چشکي لږ زیات سی زیړی لري هیپاټایټس سی کې دا جګر یعنی کې وچیږي ضعیفیږي ورځ په ورځ نو هغه تم تور زیړي لپاره دا سره زر دي مولۍ کې دومره الله تعالی فواید او خواص اچولی دي بې شمار دي فواید جسم کې چې تاسو څومره تیزابیت وي هغه د تشو امتیاز لارې خراج کوي دوم راځم د بواسیر نقصې ته چې دا نقصه تیاره سوی ملګرو دا خوني بادي ټوکمۍ هر رقم بواسیر دا هم ختموي دا کتلی سئ ملګرو تاسو نه خواست ده چې شیر کړئ دا ویډیو چې ډېر ملګري موږ پیج کې موږ سره دي هغوی ته ویډیو نه رسېږي څه ستونزه فیسبوک کې راغلي نو دا دې نقصه هم درته ښیم چې دا 3 میاشتې استعمالېږي او هر رقم بواسیر ختموي که د الله رضا خوني وي بادي وي یا توکمۍ وي یا د چا مقد پړسېدلی وي یا غټه کلمۍ ورم پاړسوب پیدا کړي ډکې متیازې صحیح نه کېږي هغه ته هم دا کار کوي اولین چې په دې ګولیو کې کوم اجزاوي دي هغه تاسو ځان سره نوټ کړئ دې کې اول چې دا تخم بکاین 50 ګرامه مغز نیم 50 ګرامه چلکی ریټه د ریټې پوستکی 50 ګرامه مرچ یا تور مرچ 50 ګرامه تارمیرا یا جمامه دواړه یو شی دي دا هم 50 ګرامه دې کې چې دا رسونت یا رسون دا دواړه یو شی دا هم 50 ګرامه ګندک آمله سر دا 10 ګرامه واخلئ دا به ټول چاسکوم بخنې سره دې کې چاسکوم 50 ګرامه چاسکو دا به ټول واخلئ پاوډر به کې ګندک به 10 ګرامه واخلئ پاوډر هم کړه بیا به چھان کړي بیا به پکې لږ د دې مولۍ اوبه هم اچوی سي ښه رزلټ لپاره هم دې مولۍ اوبه به پکې واچي خټې غوندې کلکه به یې خیشته کړي داسې ګردې ګولۍ به ترې جوړه کړي نخود نه لږ غټه یوه سهار یوه ماښام په نهره دا مکمل د خوني بادي توکمۍ مکمل علاج ده د بواسیر که د الله رضا وه دا یعنې کې تاسو خپل هم جوړولی سئ استعمالولی هم سئ که د الله رضا دوباره تکرار کوم د خوني بواسیر ته تاسو که د مولۍ استفاده کوئ نو دې پوستکی به واړوئ چې هر څومره اړوئ سئ که 100 ګرامۍ 50 یا 200 ګرامۍ دا وچ کړئ پوستکی بیا پکې همدې کې بوره یا چینی مکس کړئ همدومره انا پس بس دا پاوډر به کې یوه کاچوغه سهار یوه ماښام تاسو دا په نهاره یو ګیلاس اوبو سره خوړی سئ انشاءالله تاسو بواسیر وینه درئ او کلمو زخمو کې کومه وینه مثال اخراج کې ډکه متاز کې هغه هم درئ دې نه علاوه که د چا یوریک ایسډ وي کریټینین بلډ یوریا جګر یې ضعیفه یې زیړی نو هغه یې دې اوبه هم استعمالولی شي دوستانو ښه وخت ولرئ لوی الله ته سپارم السلام علیکم